زاړه قبرونه. السلام علیکم، زیم سمیم ځلاند او تاسو ګورئ ځلاند یوټیوب چینل. په نړۍ کې د وخته کله چې انسان مړ شي تر خاورو یې لاندې کوي او په رنګارنګ طریقو یې په قبرونو کې پټوي. د نړۍ زیات شمیر مذهبونه د همدې طریقې څخه استفاده کوي او همدا طریقه را روانه ده د آدم علیه السلام څخه تر دا نن تاریخه پورې. قبرونه جوړیږي او د وخت په تیریدو د خاورو سره خاورې کیږي، خو موږ چې نن د کومو قبرونو ذکر ستاسو سره شریکوو دا قبرونه د پیړیو راهیسې ولاړ دي او د ځان سره د پیړیو رازونه پټ ساتلي او د انسانانو د پام وړ ګرځېدلي. دا قبرونه موږ دغه ته مجبور کړي چې په داسې قبرونو باندې موږ څېړنې وکړو. په کال 1893 کې ډاکټر میډي کلارک په دې وهم کې چې هسې نه زه ژوندی یم او خلک ما مړ وګڼي او په قبر کې مې ښخ کړي، د ځان لپاره یو داسې تابوت جوړ کړو چې په دې تابوت کې دربچه یعنی کړکین هم موجود و. د دې کړکین څخه د ده مطلب دا و چې که چیرې زه ژوندی وم نو خلکو ته به حال ورکمه چې زه مړ نه بلکې ژوندی یم او ما بیرته راوباسئ. د ده د ویرې لامل دا و چې په امریکا کې په دغه کلونو کې ډېرې داسې پیښې ثبت شوې وې چې ژوندي به یې د مړو په جمع کې ښخ کړي ول. دا قبر نن ورځ هم د امریکې په نیو هیون ښار کې موجود دی. د ترکیې د الکره ښار د شریکشا په کلي کې د سړک په منځ کې یو داسې قبر موجود دی چې د دې قبر په تاریخ د دې کلي خلک هم نه دي خبر. د دوی له قوله چې ښایي دا قبر د یو نیک انسان قبر وي او له نن څخه ښایي سلګونه کلونه وړاندې شهید شوی وي. په دې قبر باندې په ترکي ژبه ګریبان بابا شهید لیکل شوی دی. د کلیوالو له قوله دا قبر د دې شهید په خپل کور کې جوړ شوی و، خو چې کله دا کلی جوړېدو او حکومت وغوښتل چې دا قبر بل ځای ته منتقل کړي نو هره شپه به مزدورانو عجیبه ویرونکي خوبونه لیدل او دا شهید به په خوب کې ورته راتلو او ورته ویل به چې زما قبر دلته پرېږدئ، زما قبر بل چیرې مه وړئ. د دې ویرې مزدوران د دا ځای څخه وتښتېدل او قبر په همدې ځای پاته شو. د دې وروسته دا ځمکه یو بل کس واخیسته او دا کس به هم د همدغو مزدورانو په څېر عجیبه ویرونکي خوبونه لیدل او دا شهید به په خوب کې ورته راتلو. د همدې امله دا قبر تر دا نن تاریخه پورې د سړک په منځ کې موجود دی. نن ورځ هم د ترکیې خلک چې په دې لاره تېرېږي د دې قبر زیارت کوي او دعا هم ورته کوي. واټر سپورټ فولټ د برطانیې د پوځ یو قومندانو او د نړۍ په سطحه ډیر بدقسمته شخصیت ګڼل کیږي. په کال 1918 کې د نړیوالې جګړې په وختونو کې نوموړی د بیلجیم د ښار د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته روان و چې ناګهانه د اسمان څخه ورباندې تندر پرېوت، د کوم د عمله چې د ده ټول جسم کار پرېښود. که څه هم د دې پیښې وروسته نوموړی جوړ شو خو پوځ دی د دندې څخه بېطرفه کړو. د دې پیښې څخه 6 کاله وروسته هغه وخت کله چې نوموړي د سمندر په غاړه د کبانو ښکار کاوه یو ځل بیا ورباندې د اسمان څخه تندر پرېوت او دا ځل یې د ده د جسم نیمه برخه د کاره وایسته او د یو څه وخت مشکلاتو وروسته نوموړی بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځېدو. په کال 1930 کې والټر په یو پارک کې واک کاوه چې ناڅاپي موسم خراب شو او په نوموړي یو ځل بیا تندر پرېوت، خو دا تندر د ده د ژوند وروستی تندر شو. د 2 کلونو د مرګ او ژوند د کشمکش وروسته نوموړي د نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د ده د مرګ څخه 4 کاله وروسته یعنی په کال 1936 کې د نوموړي په قبر تندر پرېوت. د ده په قبر پرته ډبره یې په 2 برخو وویشه. موږ په خپل شخصي نظر دا پیښه د خلکو ازار او بددعا ګڼو. تاسو دې پیښې ته په کوم نظر ګورئ؟ موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایاست. د پاکستان د سند ایالت د ټټې په ولسوالۍ کې د سند د اوبو په منځ کې یو قبر موجود دی. هره ورځ سلګونه کسان د دې قبر لیدو ته راځي، خو تر ننه پورې هیڅوک هم په دې نه پوهېږي چې آیا دا قبر د اوبو په منځ کې چا او څنګه جوړ کړو او د اوبو په منځ کې د جوړولو مقصد څه او د دې څخه هم ستونزمن سوال چې آیا دا قبر د چا دی. خو د سیمې د خلکو د خولې دا قبر د نن څخه سلګونه کلونه وړاندې د نوري جان تماچې په نوم د یوې ښایستې نجلۍ دی چې په دا سیمه کې اوسېده او وروسته د دې سیمې باچا د دې نجلۍ سره واده وکړ او د دې د مرګ وروسته یې دا د دې سیند په منځ کې خاورو ته وسپاره. د نن څخه 2 کاله مخکې د پاکستان د کراچي ښار څخه 15 کسان د دې قبر لیدو ته راغلي وو، خو چې کله د کشتۍ چلونکي د یو مهم کار د عمله دوی دلته یوازې پرېښودل
او دی ځینې لاړو 2-3 ساعته وروسته کله چې دی بیرته راستون شو ګوري چې 5 واړه د قبر په غاړه مړه پراته دي تاسو دې قتلونو ته په کوم نظر ګورئ موږ ته په کمنټ کې ووایاست آیا دا به چا وژلې وي محترمو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو خدمت ته مې وړاندې کړه زموږ چینل در سره سبسکرايب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ مینه او مننه